الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي درسنا په لړۍ کې د ولا او برا مسله ذکر کېدله. د هغې پاتې حصه ان شاء الله نن ذکر کېږي. او موږ دا ویلو چې دوی صورتونه دي د دوستۍ د کافر سره. بعض علماء دا ذکر کړي دي، خو دا خبره قابل غور ده چې هغه دوی صورتونو کې بعضې صورتونه په موالات کې نه راځي. اگر چې موږ مخکې دینه په خپل کتاب اعلان جهاد کې دغه صورتونه ټول د کفر په موالات کې داخل کړو، لیکن بعد التحقیق و التتبع دا ټول دوی صورتونه په موالاتو کې داخلول صحیح نه دي، چې ځای په ځای موږ د هغې تذکره انشاءالله وکړو. بعضې پکې په هغه دوستۍ کې نه راځي چې هغه مخرج من المله وي. نو اوس انشاءالله دغه صورتونه چې کوم هغه موالات دی د کافرو سره او په هغې سړی د اسلام نه وځي، دا به ذکر کېږي. اول صورت دوستانو د کافرو سره عامه دوستي، التولی عام چې ورته وایي، لکه هغوی سره په اقوام متحده یعنې اقوام کفریه کې داخلېدل، د هغې عضویت اخیستل، د هغوی د قوانینو احترام، او هغوی سره په عهدنامه کې پابندي کول، لکه چې نن سبا ټول نام نهاد اسلامي ملکونه د دې ولا په مرض اخته او د اسلام نه خلاص شوي دي، چې اقوام متحده کې شامل شو، نو مرتد او کافر دی. دویم صورت دوستانو د کافرو سره خاص دوستی کول، لکه چې د پاکستان مرتد حکومت وایي پاکچین دوستی وغیره. الله فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. یعنی نه دي نیسي مؤمنان کافران لره دوستان سوا د مؤمنان نه، او چا چې وکړو دا کار پس نه دی د الله د ډلې نه په هیڅ کې، مګر که ځان ساتي د دوی نه ځان ساتل، او یروي الله تعالی تاسو د ځان خپل نه، او خاص الله ته دي ګرځېدل ستاسې. امام ابن جریر د دې آیات لاندې دوستانو لیکي من اتخذ الكفار اعوانا وانصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقات إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتغمروا العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. تفسیر تبریکی دا خبره کړې ده، یعنی چا چې کفار په دوستۍ ونیول او هغه امدادیان جوړ کړل، د هغوی سره دوستي وکړه او د مسلمانانو خلاف یې د هغوی سره امداد وکړو، نو دا خلق په هیڅ دین باندې نه دي، یعنی کافر دي، یعنی د الله نه دوی بیزاره دي او الله د دوی نه بیزاره دی د وجې د مرتد کېدلو نه د دوی او د وجې د داخلېدلو نه په کفر کې. مګر که تاسو په قبضه او تسلط د هغوی کوئ او په خپلو ځانونو یېرېدلی، نو هغوی ته خپله دوستي صرف په خوله ظاهره کوي او دښمني ورته په زړه کې پټه ساتئ او د دوی سره د مسلمان خلاف امداد مه کوئ. دا دویم صورت شو دوستانو. دریم صورت کافرو ته معمولی میلان کول، رکون قلیل چې ورته وایي. الله فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. یعنې مه کږئ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی، ګنې تاسو ته به اور در ورسېږي او بیا به نه وي تاسو له د الله نه سوا هېڅوک بچ کوونکي دوستان، او بیا تاسو سره به هم مدد نشي کېدی، مدد به هم در سره نشي کېدی،
او بل الله فرمای ولولا ان ثبتناك لقد كدت تكن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. یعنی کوم تنوع کړه کړه ای پیغمبره نږدې و چې کوک شوی به ته دوی ته لږ باندې دغه خامخا سکولی به موږ تا ته دوچن عذاب په ژوند د دنیا کې او دوچن پس د مرګ بیا به نه مومې ته ځان لره په موږ باندې امدادي. سر کله چې اشرف المخلوقات ته دا خطاب دی چې که کافرو ته د میلان قدر هم وکړو نو دنیا او آخرت دواړو کې به دوچن عذاب کولی کېږي. نو آیا پاکستانی حرامي ول زنا حکومت چې د امریکې سره اوږه په اوږه ولاړ دی د القاعده او طالبانو خلاف قتال کوي نو دوی دپاره به دوچن عذاب په دنیا کې نه وي او الحمدلله الله دوچن عذاب په دنیا کې په فدایي عملو سره ورورسو چې په هر ځای دغه مرتدین په فدایي عملو کې مرداریږي او آخرت کې هم دوچن عذاب دی انشاءالله. څلورم صورت دوستانو مداهنت کول او مدارات، یعنی کفارو ته د دین باره کې سستېدل، هغوی سره نرمې خبرې کول. الله فرمایي دوی لو تدهنو فیدهنون، نو غواړي دا کفار چې ته نرم شي نو دوی به هم نرم شي. او دا صورت مونږ په اعلان جهاد کې او قحطاني صاحب په ولا و برا کې په موالاتو کې ذکر کړی. خو د مداهنت او مدارات منځ کې دوستانو فرق دی. کوم چې مداهنت دی هغه حرام دی او مدارات جایز دی. امام بخاری باب لګولی دی په صحیح بخاری کې کتاب الادب کې، وی باب المدارات مع الناس، یعنی د خلکو سره ښه رویه او ښه نرمې خبرې کول. ابن حجر اسقلاني لیکلی دي، وی امام قرطبي لیکي چې مدارات بذل الدنیا لصلاح الدنیا او الدين او هما معا وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. فتح الباری کې ابن حجر صاحب وی یعنی مدارات د دنیا خرج کول د دنیا د اصلاح لپاره او یا د دین لپاره او یا د دواړو لپاره او دا مباح دي او کله مستحب دي، او مداهنت چې دا پرې ښودل د دین دي د اصلاح د دنیا لپاره. ابن حجر اسقلاني لیکي چې ابن بطال وای مدارات د مؤمنانو اخلاق دی چې هغه عام خلکو سره خوش اخلاقی وکي، عاجزي وکي، نرمې خبرې سره وکي، دا هم د دین یو دعوت دی. د سختو خبرو نه ځان ساتل او دا قوي اسباب دي په مینه محبت پیدا کولو کې. او بعض خلک وایي چې نه مدارات عین مداهنت دی، خو دا خبره غلطه ده ځکه مدارات مستحب دی او مداهنت چې دا حرام دی. علما وایي چې مداهنت د فاسق سره ملګرتوب او د هغه په فسق باندې رضا بغیر د انکار ته وایي. او هر چې مدارات دی نو دا د جاهل سره نرمي کول په تعلیم کې او فاسق باندې انکار کول د فسق نه او پرېښودل د سختو خبرو دي. دې ته مدارات او مداهنت دوستانو د دې په منځ کې فرق. امام بخاری د مدارت په جواز ډیر دلایل به ذکر کړي په مذکوره باب کې چې رجوع ورته کول پکار دي، لہذا مداهنت حرام دی او مدارت جایز دی. پنځم صورت دوستانو د کافرو اطاعت کول، د هغوی په وینا باندې د هغوی په اشاره باندې کار کول، دا هم دوستۍ کې راځي. الله د داسې موالاتو نه منع کړې ده. الله فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. او خبره مه منه د هغه چا چې غافل کړی دی موږ زړه د هغه د ذکر زموږ نه او روان دی په خواهش خپل پسې او کار د هغه د حد نه تېرېدل دي. بل ځای الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای ایمان والو که تاسو خبره ومنئ د کافرانو واپس به کې تاسو د ایمان ستاسو نه په پوندو ستاسو باندې پس شئ به تاسو زیانکاران. او بل ځای الله فرمایي و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، یعنی که تاسو خبره ومنئ د دې کافرو نو یقینا تاسو به خامخا هم دغه شان مشرکان شئ او کافر به شئ. نو د دې نه معلومه شو دوستانو چې څوک د یهودو نصاراو په اشاره کار کوي حتی چې په خپلې خور او مور او لور هم پروا نه کوي او امریکا او یهودو نصاراو ته حواله کوي د دې شرطګردۍ په نوم باندې، لکه چې پاکستان حافظ صدیقه په کراچۍ کې دغه حکومت ونیوله او امریکا ته حواله کړه
لہذا داسې خلک د اسلام نه خارج مرتد دین دي. خو بعضې مرتد مولیان اوس هم وایي دا سیاست دی. خو زه ملا صاحب که د خپله ښځه د امریکې ته ورکړه دا هم یو سیاست دی، خیر دی. دومره به ووایم چې تف د داسې مرتدینو په سیاست باندې. شپږم صورت دوستانو د هغوی سره په جلسو جلوسونو کې کېناستل، یو ځای کېدل او د کفر د امیرانو سره یو ځای ناسته په نیت د دوستۍ باندې. د هغوی سره کېناستل د دوستۍ په نیت دا هم یو قسم موالات دی. یو غلط مجلس دی، د کفر مجلس دی، په هغې کې ته کېنې انکار خو پې نه کوې بلکې ته ورسره برعکس کېنې، نو دا په موالاتو کې حسابېږي تر څو چې یا تې پانسېږي یا په انکارونه کې. نو دغه مجلس کې چې ته کېنې او هغه مجلس والا په کوم عقیده ته هم داسې وي. دلته هم بعضې مولیان په ولسوالیو کې ناست وي بلکې په شوراګانو کې وي، تقریرونه کوي او دارنګې خطیبان هم دي او پاکستان کې هم دا کار کوي. د دغسې خلکو په حق الله څه وایي؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. یعنی یقینا نازل کړی د الله تعالی په تاسو باندې په دې کتاب کې دا خبره چې کله واورئ تاسو آیاتونه د الله چې کفر کوي په هغې باندې او ټوکې کوي په هغې پورې، بس مه کښېنئ تاسو د هغوی سره تر دې چې مشغوله شي په نورو خبرو کې. یقینا تاسو به دغه وخت دوی په شان یې. یقینا الله جمع کوونکی د منافقانو او کافرانو په جهنم کې یوځي. امام ابن جریر د دې آیات لاندې لیکي انکم اذا جالستم من یکفر بآیات الله ويستهزأ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال. وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من حمل الناعم من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. یعنی که تاسو د کافرو سره کوم چې د الله د آیتونو پورې خاندي او کفر کوي او تاسو د هغوی کفر او استهزاء اورئ، نو تاسو هم د هغوی په شان کافرین یاست که تاسو ترې نه پانسېدلې په دغه حال کې. او آیات صریح دلیل دی په دې باندې چې اهل باطل که هر قسم وي، که کفار وي، که مبتدعین وي یا فاسقان وي، د هغوی سره به نه کښېني. که ورسره کښېناستې د هغوی په شان کېږي کله چې دوی باطل کې مشغول او ننوتي وي. والحدیث کې راځي لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باکین ان یصیبکم مثل ما اصابهم. مثلا د احمد او مسلم کې حدیث دی، یعنی تاسو ظالمانو خلکو ځایونو ته مه داخلېږئ مګر د ژړا په حالت کې، هسې نه چې تاسو ته هم هغه عذاب در ورسېږي کوم چې هغوی ته رسېدلي. اوس دوستانو دا آیات او دا هغه حدیث په دې باندې دلالت کوي چې د مرتدینو سره په پارلمان کې یا په ولسوالیو کې یا د هغوی په جلسو کې یا په اسمبلو کې یا حکومت کې ناسته کول دا ارتداد دی. اگر که دوی ځان ته اسلامي تنظیمونه وي یا ځان ته شیخان وي یا ځان ته مسلمانان وي یا ځان ته د قرآن او سنت داعین وي، خو دا ټول ارتداد او کفر دی تر څو چې په هغې باندې انکار ونه کړي یا د دعوت په لحاظ دلته ور نه شي. او که ته تا وایې چې دا یو مصلحت دی، خو زه دا وایم چې دا یو ردت دی. مصلحت نشته. اووم نمبر کې دوستانو دوستي د دې کافرو سره په د هغوی په کارونو کې مشوره کول دي. دا هم یو قسم موالات دی، ځکه چې الله مؤمنان ته امر کړی چې تاسو یو بل سره مشوره وکړئ وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. یعنې د دې صحابو سره مشوره کوه پیغمبره، خو چې کله به د کار اراده وکړي په الله باندې توکل کوه. نو دا مشوره کول باید د امین سړي سره وي چې هغه امین وي په دین باندې. او کافر خاین دی، د هغه سره ته څنګه مشوره کوي؟ بعضې مرتد مولیان د آیتونه په ولسوالیو کې په تعامل په تحصیلونو کې وایي کله ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، په وټونو باندې د آیتونه چسپانوي. دا محرفین دي، دا کافر دي، مرتد دي چې د دې آیت تحریف کوي. په دغه ځایونو کې دغه آیتونه ویل دا د قرآن بېعزتي ده، دا د الله د دین بېعزتي ده. دوستانو د دې وجې نه دوستانو په دې مه دوکه کوي دا فلانی خو ډېر غټ ملا دی ولسوالۍ کې ناستو د آیات یې ولوستو. نه ما من مشرک الا وقد استدل من القرآن. علما وایي یو مشرک نه دی مګر هغه هم استدلال د قرآن نه کوي، مبتدی هم د قرآن نه کوي.
لهذا د دوی په خبرو باندې دوکه نه شي. دا د الله د دین بېعزتي کوي، دا د الله د دین محرفین دي. نو په داسې ځایونو کې دا آیتونه لوستل او دارنګې هغوی سره په جلسو کې کېناستل دا عین موالات دي، ځکه دوی کافر دي، مرتد دي. او ته د هغوی سره مشوره کې کښېنې، مشوره چې کې د مسلمان مؤمن سره به کې، لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المستشار مؤتمن. بل دا چې دوی د مؤمنانو په حق کې هیڅ کمی نه کوي، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه. لهذا دوی نه د نیکې مشورې تمه او توقع نشي کېدی، نو په دوی به اعتماد نشي کېدی. اتم صورت دوستانو، د کافرانو استعمالول د مسلمانانو په کارونو کې، یعنی حکومتي چارو کې، او هغه که هر یو کار وي، امارت وي که منشطوب وي یا بله وظیفه وي، دا هم یو قسم دوستی ده کافرانو سره، چې دغه کافر د ځان سره په وظیفه کې ونیسي. عمر فاروق رضی الله عنه هغه مشهوره واقع ده چې ابو موسی اشعري او نصراني کاتب نیولی منشي و. عمر فاروق ورته وویل چې د الله بنده تا ته مسلمان نه ملاویږي چې ته دغه کافر نیسي، حالانکه الله دې ذلیله کړي دي. نو دې کې هم دلیل دی چې کافر به ځان سره په اسلامي حکومت کې نه نیسي. دا موالات دی. البته دوستانو دا مذکوره خبره به زموږ مطلق نه وي، ځکه د کافر استعمالول په بعض احوالو کې جایز دي. امام بخاري په خپل کتاب کې په کتاب الاجاره کې باب لګولی، باب استیجار المشرکین عند الضرورة او اذا لم يوجد اهل الاسلام وعامل النبي يهود خیبر. یعنی باب دی په دې باره کې چې په وخت د ضرورت کې مشرک مزدور جوړولی شي او چې کله مسلمانان نه موندلی کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهود خیبر کې په خپلو ځمکو باندې مزدوران مقرر کړل، مزدوري به یې کوله. امام بخاري به حدیث ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق یو سړی مزدور ونیولو چې هغوی ته لار وښیي په هجرت کې. صحیح بخاري کې د حدیث شته، 2263 نمبر حدیث دی. امام ابن قدامه وی ويجوز ان يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر. یعنی دا جایز چې د کافر سره نزدېوالی په دې خاطر وکړي چې مسلمان ته پکې الله ته نزدېکت وي، لکه د مساجد جوړول. اوس یو کافر مرتد انجینر دی راولي د جومات نقشه پې واچوه، په هغې باندې جومات جوړ کړي یا په هغې باندې پلونه جوړه، نو دا کولی شي. لکه امام مالک رحمه الله وایي چې د غلام او د خادم په ځای باندې استعمالولی شي. په افسوس صد افسوس نن موږ مسلمانان ځان ته مسلمانان وایو، د دغه کافرو غلامان جوړېږو، دغه کافرو ته ورځو، د امریکایانو سره په بیسونو کې د هغوی ګن غورځو. نو خبره اوس برعکس شوې ده. اسلام د دې نه منع کړې ده چې کافر ځان سره مزدور مو جوړوه، او که مزدور جوړه په داسې ځایونو کې جوړ کړه چې هغه د ذلت کار وي. لیکن برعکس موږ د دغه کافر اوس غلامان شو ځکه موږ دین پرېښود. نهم صورت دوستانو، دا هم دوستی ده چې کافر خاص رازدار دوست جوړ کړي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. یعنی ایمان والاو منیسئ دوست رازدار سوا ستاسو نه، د ایمان والاو کمی نه کوي دغه کافر په نقصان ستاسو کې، خوښوي هغه چې تکلیف کې اچوي تاسې، یقینا ښکاره شوي د کینه د دوی د خولو نه، او هغه چې پټوي دوی ډېر زیات دي. یقینا بیان کړی د موږ تاسو ته نښې د دوی که تاسو عقل لرئ. دا آیات د هغه مؤمنانو باره کې نازل شوی دی چې د منافقانو صفتونه به کول او د هغو یهودو سره به دوی خپلوالۍ نه کولې چې کومې دوستان او خپلوان یا ګاونډیان. نو الله دا آیات نازل کړ. لسم صورت دوستانو، د دوی سره کېناستل او دوی سره تګ راتګ د دوستۍ په نیت باندې. دا هم یو قسم موالات دی، ځکه چې په شپږم صورت کې آیات ذکر شو چې انکم اذا مثلهم، تاسو به د دوی په شانې سئ که تاسو دوی سره کېناستئ. ځکه د کافر سره بار بار کېناستل دا منافي دي د ولا او برات د عقیدې نه، ځکه دا د ایمان اساسي رکن دی او ایمان بغیر د دې نه صحیح کېږي. البته په بعضې صورت کې نفس مخالطت موالات نه وي بیا،
ځکه د مسلمان دپاره دا جایز دی چې د یهودو یا د نصرانیانو هغه ښځې په نکاح کړي او دا کار بیا د مخالطت او امر بالمعروف نه بغیر نه کیږي. اوس مثلا ته کافر ته امر بالمعروف کې نهی عن منکر کې ورځي به، یا مثلا د هغه خور لور غواړي نصرانیه ده یهودیه ده په نکاح کې، دا بیا مخالطت غواړي، تګ راتګ غواړي، نو دې باندې سړی موالات درجې ته نه رسیږي. دا هم مسلمان ته جایز دي چې د کافر مریض پوښتنه وکړي. امام بخاري په صحیح بخاري کې کتاب المرضا کې باب لګولی، باب عیادة المشرک، به حدیث د ذکر کړی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د یو یهودي غلام پوښتنه وکړه. د بخاري حدیث دی 5650 نمبر. او حال دا چې دا ټول کېناستل او ملاقات دی د کافرانو سره. امام ابن قیم احکام اهل ذمه کې د دې تفصیل ذکر کړی. نو مطلب داسې کېناستل د کافرو سره یا داسې هغوی کره تګ راتګ په نیت د دوستۍ باندې، دا به بیا موالات وي او دا بیا د اسلام نه خارجېدل وي. نور هسې مخالطت د یو کار د وجې نه ګاونډ دی ځې راځي ورکره، خو د زړه مینه محبت به نه ساتي، دوستي به ورسره نه کوي، دا بیا جایز دی. او که داسې نه وي نو بیا پروا نه کوي. 11 صورت دوستانو هغوی ته مخرونه او خلاص تندي سره ملاقات کول، دا یو قسم ته دوستی ده چې کافرو ته مخرونه کې او هغوی ته به روڼ تندي ستړي مشي کې، نو دا ګوره موالات دی. حالا چې حدیث کې راځي چې کله کفار تاسو ته په مخه درشي نو هغوی تنګې لارې ته محتاج کوي، لاره پې تنګ کوي. او د صحابه کرامو دا هم عملو چې کفارو سره به مخرونه نه کولو، او که کولو به خو زړه به یې پې لعنت ویلو. لکه چې ابو دردا فرمایي ان لنقشر فی وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم. صحیح بخاری کې حدیث 6:1 یعنی د بعضې کافرو او ظالمانو خلکو مخکې مونږ دوی ته خندا کوو، خو ولې زمونږ زړونه په دوی باندې لعنت کوي. او همدا د واغلظ علیهم تقاضا هم د دوستانو چې د کافرو سره به نرمي نه کوي. وليجد فیکم غلظه محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. نور آیتونه هم په دې باره کې شته چې دلالت کوي چې مرتدینو ته به هې نه کوي. لکه چې نن بعضې نام نهاد مسلمانان ځان ته تبلیغي جماعت هم وایي چې هر کافر او مشرک او مرتد ته راشي څه ورته وایي د الله ولي، هلکه دا خر دی مرتد دی ته ورته وایي د الله ولي، که چېرته خر هم وي وایي د الله ولي. حالانکه تبلیغي صاحب چې د دې جماعت ته بنیاد وګوري نو ټول د عیسی د مرتد شبکې هلکار به وي. بعضې پکې ښه خلک به هم وي کیدی شي. یو مجاهد دی په وزیرستان مومند جنسۍ باجوړ سوات وغیره کې په غارونو کې شهید کوي، خو تبلیغي صاحب په اسلام آباد او امریکا کې اجتماع کوي او وایي چې موږ د دین کار کوو. دا عجیبه د دین کار دی. اوس لازم موږ هم اهل حدیثو داسې نرمې نرمې خبرې شروع کړي، دوی هم اجتماعات کړي، دوی هم سې روزې لځي، شبي جمعې هم شروع کړې ده، دوی هم لکه چې پې ورلل. نرم دین خو د هر چا خوښ دی. د قصاب په دوکان یو هم د ورتلو نه دی، د حلوایي په دوکان بیا ټول ورمنډې وایي. الله دین داسې نه دی لکه دوی چې شروع کړی، او نه په دې باندې خلاصېدی شي. نن وخت کې جهاد فرض عین دی، په دې دعوتونو نه خلاصېږي. نه د مصحف ویشلو چې ته مصحف وویشه خلکو له قرآنونه ورکړه یا کتابونه ولیکه، نه راوځه عملي میدان ته راوځه، په دې به خلاصېږي. د الله دین انشاء الله خپل الله دین ساتي، خو موږ به تاسې باندې امتحان کوي. نو دوستانو بعضې علما وایي چې بشاشت او خلاص تندی هم د مدارات یو قسم دی، لکه چې الله د کافرو والدینو په حق کې وایي وإن جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. یعنې که دوی د مور و پلار زور کوي په تا باندې چې شریک جوړ کړي ما سره، هغه څوک چې نشته تا لره په هغې باندې دلیل، نو د دوی خبره ونه مني. ملګرتیا د دوی کول د دنیا په کار کې نیکه ملګرتیا. اوس آیات کې د کافر مور و پلار د اطاعت فی المعروف غوښتنه کړې ده الله د موږ نه، خو بل آیات کې بیا د مور و پلار چې کافران وي منع کړې ده، لکه چې وایي لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یعنی منی صحیح پلاران او ورونه ستاسې دوستان که دوی خوښ کړو په ایمان باندې کفر لره، کفر یې خوښ کړو ایمان یې پرېښود. معلومه شو چې اول آیت کې مدارات مراد دي، مور و پلار دي کافر دي، هغوی سره به خیر دنیا کې ښه سلوک کې. دویم کې موالات مراد دي چې که مور و پلار دي په دنیا کې کافر شو او کفر یې خوښ کړو په ایمان باندې، نو د موالات د زړه مینه به سره نه کې.
نو مدارات جایز شو، موالات ناجایز دي. 12 صورت د کفارو عام عزت او اکرام کول، دا هم یو قسم دوستي ده چې هغوی الله تعالی ذلیل کړي دي او ته له عزت ثابته. الله فرمایي ومن یهین الله فما له من مکرم، یعنی څوک چې الله سپک کړي نو هغه دپاره عزت ورکوونکی نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د یهودو سره په لار کې ملاقات وکړو، لکه مخکې دا حدیث مو ذکر کړو، نو هغوی تنګې لارې ته محتاج کړئ. مسلم کې حدیث ده. او بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ادب مفرد کې دا حدیث د امام بخاری رحمه الله ذکر کړی. یعنی تاسو منافق سړي ته د احترام لفظ ما اخلئ، لکه جناب محترم اې د الله ولی یا نور، ځکه که دی محترم وي نو الله تعالی تاسو ته ګوره په دې خبره غوسه کېږي، وایي که الله تاسو غوسه کړو ځکه چې هغه ورته ذلیله ویلې ده، ته ورته محترم وې، ته ورته د الله ولی وې. نو دا هم یو صورت دی د دوستۍ. 14 صورت د دوستۍ دوستانو هغه دا دی کفارو ته امانتدار ویل. یقینا الله تعالی دوی ته خائنان ویلي دي. لکه الله فرمایي ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. یعنی بعض اهل کتابونه هغه دي چې کته امانت ورکړي لوی خزانه نو درکوي به تا ته، او بعضې دوی نه هغه څوک دي چې امانت ورکړي ته هغوی ته یو اشرفی نو نه ادا کوي هغه تا ته، مګر چې نه یې ته د هغې په خوا کې ولاړ، چې اوس ولاړې بس دله درکوي، که نه که ته غایب شي بیا د مال خوري. دا په دې سوه چې دوی وایي نشته په موږ باندې په باره د مال د امیانو کې هېڅ ګناه، او جوړوي دوی په الله باندې دروغ او دوی پوهېږي. دا چې بعضې کلمهګو مسلمانان کفارو ته نن امانتدار وي او مسلمانان ورته غله او دوکهباز ښکاري، تر دې چې ټول اسلام داسې متهمه وي، نو دا سړی بیا د اسلام نه خلاص دی، او داسې خلک ګوره بیا کافر دي په دې خبره باندې، مرتد دی، حلال الدم دی، ځکه چې ده ګویا کې په ټول اسلام باندې تهمت ولګو. په اسلام باندې په معمولي حکم باندې تهمت لګول د اسلام په یو شاعره باندې، د اسلام په یو حکم باندې، دا به کفر او ارتداد دی. 14 صورت دوستانو د کفارو سره د هغوی په کارونو کې معاونت کول، اگر که ډېر لږ شی وي، لکه قلم کې ورته صحیح یعنې رنګ اچول، دیوات یعنې د رنګ بوتل ورته راوړل، رانږدې کول، د دې په باره کې د دې دپاره چې خپل ظلم پې ولیکي، دا هم یو نوع دوستي ده چې په موالاتو کې راځي. ومن یتولهم منکم فانه منهم، یعنې چا چې دې کافرو سره دوستي وکړه ستاسو نه، دی هم د هغوی په شان کافر دی، ځکه د کافرو سره امداد کول موالات دی. مخکې د 14 صورت کې دا و چې کفار خاینان دي او امانتدار ویل ورته نه دي ویل پکار، دا هم په موالاتو کې حسابېږي. خو بعضو علماو بیا دا قسم موالات جایز ګڼلی، یعنی په هر شي کې به هغوی خاینین نه وي. دلیل مخکې حدیث د هجرت د رسول الله کې موږ ذکر کړ چې دا ابوبکر صدیق مشرک اجیر ونیولو د لارې د ښودلو دپاره، او اجیر مؤتمن وي. بلکې د حدیث الفاظ هم په دې دلالت کوي چې هغه حدیث کې داسې راځي، د بخاري حدیث وهو علی دین کفار قریش فامناه فدفعا الیه راحلتیهما وواعداه غار ثور بعد 3 لیال. یعنی دغه مشرک د قریشو د کفارو په دین باندې نو رسول الله ابوبکر دې امین کړو او 2 اوښې هم ورته ورکړې او وعده ورسره پس د 3 ورځو نه د غار ثور وکړه. نو دې نه معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر دغه کافر ته امین ویو. نو د دې نه دا صورتونه مستثنا دي. دویم دا چې کافر سره مشارکت جایز دی او شریک مؤتمن وي، لکه چې امام بخاري باب لګولی باب مشارکت الذمي والمشرکین فی المزارعه. پټي کې ځان سره شریکې، مثلا یا په بل تجارت کې ځان سره شریکې. به حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دغه معاملې ذکر کړه چې د یهودو د خیبر سره وکړه، هغوی له هغه پټي ورکړي. دارنګ وکاله په منځ د کافر او مسلمان کې جایز ده او وکیل هم مؤتمن وي. امام بخاری په دې هم باب قائم کړی، باب اذا وکل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جازا. به حدیث د وکالت چې کوم د عبدالرحمن بن عوف او د امیه بن خلف د مکی د کفارو نه ذکر کړی چې د مکی د کفارو سره عبدالرحمن بن عوف به دا د وکالت معامله هم کوله چې په هغې کې یو امیه بن خلف و. صحیح بخاري 2301 نمبر حدیث. 14 صورت کې دا ذکر شو چې معمولی معاونت هم د کافر سره جایز نه دی،
نو دا به محمولي په هغه معاونت باندې چې د مسلمانانو په خلاف وي، او که د مسلمانانو په خلاف نه نو بیا جایز دی. ځکه د علماو اجماع په دې باندې چې بیع او شراء د مشرکینو سره جایز ده، دا هم هغوی ته یو قسم د هغوی سره لکه معاونت دی. خو دا په دې نظر چې د مسلمانانو دپاره پکې مصلحت دی، دا معلومه خبره ده چې مشرکین او کفارو ته به هم په بیع او شراء کې فایده رسي. امام بخاري رحمه الله کتاب البیوع کې باب کې دی الشراء الکفار جائزة الا بیع ما یستعین به الحرب علی المسلمین، 2214 نمبر حدیث دی. یعنی اخیستل او خرڅول د کفارو ناجایز دي، مګر هغه بیع ناجایز ده چې حربیانو سره د مسلمانانو مقابله کې مدد کیدی شي. امام ابن حجر اسقلانی لیکي چې ابن بطال وایي معامله د کفارو سره جایز ده، مګر هغه بیع ناجایز ده چې اهل حرب سره د مسلمانانو مقابل کې امداد کیدی شي. 15 صورت د هغوی خیرخواهي غوښتل، د کافرو د مرتدو د طواغیتو خیرخواهي غوښتل. دا هم یو قسم موالات دی، ځکه چې الله مونږ ته امر کړی چې ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. دا کافران لعنتیان دي چې چېرته وموندلی شي ودې نیول شي او ودې وژلی شي په وژلو سره. لهذا د کفارو خیرخواهي کول د بشر دوستۍ په نوم، د انسان پرستۍ په نوم، لکه چې نن وخت کې زموږ مرتد سیاستمداران دا وایي دا ارتداد او کفر دی، خو دوی خپله مرتد دي، دوی په ارتداد څویږي. 14 صورت دوستانو د هغوی د خواهشاتو تابعداري کول، دا هم یو نوع دوستي ده چې الله فرمایي ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یعنی که چېرې ته تابعداري وکړې د خواهشاتو دوی وروسته د هغې نه چې راغلی تا ته علم د قرآن، نو نشته تا لره د الله د عذاب نه څوک دوست بچ کوونکی او نه مددګار. نو د دې نه معلومه شوه چې د کفارو د خواهشاتو تابعداري د الله د دوستاني ختمونکی دی. دا هم یو نوع دوستي ده دوستان د کافرو سره. 15 صورت د دوی سره ملګرتوب او ګډه زندگی کول، دا هم یو قسم دوستي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی ده، فرمایي من جامع المشرک وسکن معه فانه مثله. څوک چې د مشرک سره موافقت وکړي او هغه سره یو ځای واوسېږي نو دی هم مشرک دی. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوهم فمن ساکنهم او جامعهم فليس منا. مخکې دا حدیث ذکر شو، د حدیثو نه د استدلال چې کوم د ولا باره کې من کړی ای کې ذکر شوی. یعنې تاسې د مشرکینو سره یو ځای د سکونت مه کوئ او مو ورسره موافقت کوئ. چا چې سکونت وکړو یا یې ورسره موافقت وکړو نو زموږ د ډلې نه دی. مخکې ذکر شو چې د کافرو مور او پلار سره په دنیا کې بالمعروف دوستي جایز ده، خو بغیر معروف بیا موالات حسابېږي. هغه ته یې ګناه ته راکاږي نو دا به موالات کوي چې ته د هغه تابعداري کوې. نو دا مصاحبت بیا په موالات کې نه راځي چې د مور او پلار خدمت کې اگر که کافر دی په دنیا کې سره چال چلند کوه. دا فرق الله تعالی خپله کړی دی. الله فرمایي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ان الله نه منې کوي تاسو د هغه کسانو نه چې هغوی جنګ د تاسو سره نه دی کړی په دین اسلام کې او نه یې ویستلي تاسو د کورونو ستاسو نه، چې تاسو نیکي وکړئ د هغوی سره او ورکوئ حق په انصاف سره هغوی ته. یقینا الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره په حق ورکولو سره. او دارنګه یقینا منع کوي الله تاسو سره د هغه کسانو نه چې جنګ کوي دوی تاسو سره په دین کې او ویستلي تاسو د کورونو ستاسو نه او امداد یې کړی دی په ویستلو ستاسو باندې چې دوستانه کوي تاسو د هغوی سره، او چا چې دوستانه وکړه د هغوی سره دا کسان دوی ظالمان دي. و دې آیت کې الله فرق وکړو په منځ د نیکۍ او انصاف او دارنګې د تولی او د موالاتو کې. چې کوم کسان تاسو سره جنګ نه کوي او دارنګې تاسو د کورونو نه وباسي او یا د بل کافر سره چې تاسو سره جنګ کوي د هغې سره دې مدد نه کوي، نو دې کافر سره خیر دی که ته نیکي وکړي، ځکه په دې کې بې دوستي نه راځي نه دا موالات دی دوستان. دارنګې د مشرکینو هدیه قبلول یا هغې ته هدیه لیږل دا جایزه، دا معاشرت دی بالمعروف. امام بخاري باب لګولی په کتاب الهبه کې دې دواړو مسلو ته، باب قبول الهدیه من المشرکین و باب الهدیه للمشرکین، به دلایل ډېر ذکر کړي دي. نو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي. 18 سورت دوستانو د کفارو په اعمالو خوشحاله کېدل، د هغوی سره په اعمالو او لباس کې ځان برابرول، د هغوی په شان شکل جوړول، دا هم یو نوع موالات دی. دا د هغوی سره دوستي ده چې سړی د اسلام نه وباسي.
ځکه الله تعالی مونږ د هغوی د باطلو عقیدو او د فاسدو اخلاقو او لباسونو نه منې کړي یو، پتلون، نیکټایي اچول وغیره. مسلمان باید په محمدي اخلاقو او عقیدې او لباس باندې فخر وکړي او په هغې باندې ځان عادت کړي او خپل عزت او سرلوړی په اسلام کې ولټوي، ځکه عزت د الله سره دی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. عزت یوازې د الله او د هغه د رسول او مؤمنانو دپاره دی، خو منافقان نه پوهېږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن تشبه بقوم فهو منهم. چا چې دوی سره ځان مشابه کو، که دا مشابهت په جامه کې وي، که په عقیده کې وي، که په لباس کې وي، که په مخامخ شکل او حلیه کې وي، دا ټول به حسابېږي، نو دا به د هغوی په شان وي. 19 سورت دوستانو، دا سورت د موالات د هغه شي ذکر کول چې په هغې کې د کفارو تعظیم، عزت او لویي بیانېږي، لکه چې داسې وي جناب، محترم وغیره، او یا چې طاغوت ته د سید وغیره د عزت الفاظ استعمالې، دا هم یو قسم موالات دی. ځکه دوی الله ذلیله کړي. مخکې موږ آیات ذکر کوو ومن یهن الله فما له من مکرم. الله په دوی باندې غضب کړی دی، لکه الله فرمایي لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، یعنې داسې خلکو سره تاسو دوستانه مه کوئ چې په هغوی باندې الله غضب کړی. لہذا داسې الفاظو نه ځان ساتل پکار دي. هسې نه چې سړی پرې مرتد نشي. اوسني تواغیت د دغه کافرو سره عزت ګوري، لکه پاکستاني، افغاني یا عربي. دغه تواغیت د کافرو د امریکې سره نن عزت ګوري چې موږ عزت په دې کې چې موږ د دوی سره دوستي وکړو، حالانکې عزت ورکول والا الله تعالی دی. آیا ابتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله فرمایي آیا غواړي دوی د هغوی سره عزت؟ پس اختیار دی عزت ټول د الله سره دی. ګوره بل الله فرمایي من کان یرید العزة فلله العزة الجميعا. څوک چې اراده د عزت لري چې عزت منشي، نو خاص الله سره ټول عزت دی. مقصد په دې آیتونو کې تیزی ورکولي چې طلب د عزت ته الله نه کوي، د هغه عبودیت ته توجه وکړي چې عزت منشي. دا نه چې د مرتد طاغوت په وظیفه کې عزت دی، یا دوی ته اوړی راوړی دوی سره دوستانه کوي، په دې کې به عزت وي، دې کې دوستانو عزت نشته. د دې نه ځان وساتئ، دا زړونه وژني، د ایمان نه پې سړی خلاصېږي. 20 سورت دوستانو، د کافرانو سره اوسېدل د هغوی په وطن کې دا موالات دی. خو مخکې دا موږ ذکر کړو چې دا هغه اوسېدل دي چې هغه حربي کافر وي او سړی اظهار دین نشي کولی. که یو اصلي کافر سره اوسېدلي محارب نه اظهار دین کولی شي. امام ابن حزم لکه دا جمع کړی د په منځ د احادیثو کې، نو دا خیر دی. حدیث کې راځي من جامع المشرکین وسکن معهم فانه مثلهم، یعنې څوک چې د مشرک او کافر سره یو ځای اوسېږي او ورسره خلط وي، نو یقینا دی هم د هغوی په شان دی. دا حدیث دلیل دی چې د کافرانو سره یو ځای اوسېدل موالات دی او کفر دی. لکه چې بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا بریء ممن یقیم بین اظهر المشرکین. حدیث مخکې تېر شوی، یعنې زه بېزار یم د هغه چا نه چې هغه د کفارو په منځ کې اوسېږي. معلومه شوه چې هغه کلیمه مسلمانان چې امریکا او نورو کفري ملکونو کې اوسېږي، د هغوی تابع ته یې اخیستی وي، خو اظهار د دین نشي کولی او کفر به طاغوت نه کوي او دارنګې په هغوی باندې رد نه کوي، صرف پیسو ګټلو ته پراته دي، نو دا مرتد دي. اگر که ځان ته مسلمانان وایي، دا رنګ په لندن کې اوسېږي یا مزدورۍ دپاره ځي، خو اظهار دین نه کوي، د هغوی حکومت نه برات نه کوي، داسې خلک به مرتدین حسابېږي. دوستانو البته هغه کسان چې اظهار دین کولی شي، الحمدلله بعضې ملګري پکې شته دی اظهار دین کولی شي، دعوت کوي او د هغوی نه براعت هم کوي، نو داسې خلک مرتدین او د اسلام نه وتلي نه دي، بیا دا صحیح مسلمانان دي. 21 سورت دوستانو، د کافرانو په جنازو کې شرکت، د هغوی جنازه کول یا د هغوی په قبرونو کې د ګلانو ګېډۍ ایښودل، د مسلمانانو په هدیره کې هغوی ښخول. لکه چې پاکستانی ناپاک مرتد حرامي فوزي ملیشه یا پولیس مردار شي، نو مرتد او کافر درباري مولای جنازه کوي. څوک چې پکې شرکت کوي، څوک یې اعزاز کوي، دا ټول مرتدین دي. الله فرمایي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. یعنې مونږ مه کوه په هېڅ یو د هغوی د مرتدینو باندې چې مړ شي د تل دپاره او نه یې په قبر ودرېږي، ځکه چې یقینا دوی کفر کړی دی په الله او د هغه په رسول باندې، او مړه شوي دي په داسې حال کې چې دوی نافرمانه دي. دا آیت و صحیح دلیل دی چې د کافر مرتد او طاغوتي په جنازه به نه ودرېږي او نه به ورته دعا کوي، ځکه چې دوی په کفر مردار شوي دي. یو ورځ موږ روانو، زموږ یو ساده غوندې ملګری دی، هغه
بډې والي د منډې وایي څه کې هلکه مالې مولوي صاحب چېرته ځې؟ وایي زه خو جنازې له ځم. مالې هلکه پوښتنه دې کړې سړی مسلمان دی که مرتد دی؟ وایي لمونځ خو یې کوو. نو ته چې کفر به طاغوت یې نه دی کړی کېدای شي مرتد وي او ته اوس وایې چې لمونځ یې کوو. نو د عقیدې خیال ډېر ساتل پکار دي دوستانو. نو دې وجې نه په هر چا به جنازه نه کوي. او اوس خو الحمدلله ټولو خلکو ته معلومات کېږي دا سړی مسلمان دی دا کافر دی. د پښتنو کې یو متل وایي نن دیوالونو خبرې کوي. نن خو سړی عقیده معلومه ده. نو دې وجې نه په داسې جنازه کې به شرکت نه کوي چې هغه مرتد وي په کفر مردار شوي وي. حافظ ابن کثیر وایي دا حکم عام دی هر هغه چا ته شامل دی چې په منافقت پیژندل شوی وي او دی مردار شوی وي نو دغه جنازه به نه کوي. دغه په جنازه باندې به ودرېږي هم نه. 22 سورت د یهودو نصارا او کفارو تاریخ استعمالول. هغه تاریخ چې دوی ورته میلادي وایي چې د عیسی علیه السلام د تولد نه پیل کېږي او بیا په دې ورځ خوشحالي کوي چې هغې ته کرسمس وایي. په دغه ورځ بعضې په پاکستان کې نام نهاد اسلامي مرتد تنظیمونه په هغه ورځ باندې کیکونه غوڅوي عیسایانو ته مبارکباد به وي لکه چې دا کفر پاکستان کې به ښه په جوش خروش سره روان دي. حال دا چې الله موږ د کفارو د تشبیه نه منې کړي یو. اسلامي تاریخ د محرم الحرام نه شروع په ذوالحجه باندې ختم دی. دا اسلامي میاشتې دي خو افسوس چې نن پاکستاني مرتد او دارنګې افغاني مرتدین هم دا نه پیژني. پس هغه پیژني چې د خپل نیکه میاشتې دي جنوري د فروری د فلان دی. د اسلام تاریخ د عمر فاروق په فرموده چې د شورا غړي راغونډ کړل چې یو تاریخ وضع کړو چې د خلکو د معاملاتو او قرضونو نیټه پکې وپېژندل شي. نو صحابه کرامو مختلفې رای ورکړي خو علي رضی الله عنه وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه چې مدینې ته یې کړی د دغې وخت نه باید تاریخ وټاکل شي. نو ټولو صحابه کرامو عمر فاروق دا خبره ښه وګڼله او رسمي تاریخ د همدې کال د محرم الحرام د میاشتې نه اعلان شو. بدایه نهایي دا واقع راخیستې خو افسوس چې نن انګریزي ملا صاحب ته هم اسلامي میاشتې نه ورځي ځکه هغه تنخواه هم د سودي بینک نه اخلي د انګریزۍ د میاشتې په حساب. مولا نه چې پوښتنه پاکستان کې وکړي چې څه میاشت ده دا جنوري ده دا فروری ده د مرتد بچی نه د اسلامي میاشتې ولې نه استعمالوي حالانکه دا تشبیه ده د کفارو سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. دارنګ په افغانستان کې بیا د شیعه کافرو په میاشتو عمل کیدی شي چې دا هم یو نوع تشبیه ده او موالات دي د دې کافرو سره باید چې دا کفر هم ختم شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه د حدیث لاندې کې من تشبه بقوم فهو منهم واقل احواله ان يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ان کومه درجه د حدیث تقاضا کوي چې تشبه د کفارو سره حرام ده اگر که ظاهر د حدیث تقاضا کوي د کفر د هغه چا چې د کافر سره مشابهت کوي. نو دوستان دا د ولا او د برا هغه اخري مسله وه او اخري صورت یو دا چې د ولا او برا موضوع اختتام ته ورسېده. د عمر فاروق قول نقل کو هغه صحابه کرامو ته د ذمیانو باره کې ولیکل چې لا تکاتبوهم فتجري بینکم وبینهم الموده ولا تکنوهم واذلوهم ولا تظلموهم. یعنی دوی غلامان مه جوړوئ چې ستاسو او د دوی په منځ کې محبت پیدا شي. اسم کنیه ورته مه اخلئ ابو فلان او ابو فلان ځکه هغې کې عزت دی. دوی ذلیله کړئ خو ظلم پې مه کوئ. دا حال د کفارو زمونږ د امیر المؤمنین په وړاندې چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه داسې نصیحت کړی دی موږ ته. خو لیکن افسوس صد افسوس په اوسني تواغیتو چې اوسني تواغیت چې د دنیا د حصول لپاره ځان او مال تباه کړو دین او عقیده د کفري نظامونو نه قربان کړه. خو زه په آخر کې صرف دومره ویم لکه چې امام ابن قیم رحمه الله وایي والله ناصر دینه وکتابه ورسوله في سائر الأزمان لكن بمحنة حزبه ذا حكمه متكانة الفئتان والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذاك يزهر حزبه من حزبه ولأجل ذاك الناس طائفتان. الله دې موږ تاسو له په عمل کول توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.